او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول جوړ روغ صحتمنده سرحاله اوسئ. ګلالیو ماشومانو، بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د نوي لوست سره چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دی تاسو سره یم. ټولګی مو هم دویم دی، مضمون مو پښتو دی. پاڼه د کتاب ده شپږمه. کولی شئ زموږ د دې درسي ساعت د شپږمې پاڼې کې چې دغه عنوان دی دغه څخه یې تعقیب کړئ. لوست هم دی دویم، برخه ده نهم. ګلالیو ماشومانو، تېره ورځ موږ څه ولوستل؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپېڅلی ژوند مو ولوستو او تاسو په اړه یې پوه شوئ چې هغه څه ډول ژوند کړی و، څومره ښه عادتونه پکې وو او کوم کتاب پرې نازل شوی و. دا هغه موضوعات و چې تاسو په تېر درسي ساعت کې زده کړل. انشاءالله پکې ستونزه نه لرئ. بیا هم زه تاسو ته د تېر لوست لنډیز یو ځلې بیا هم وړاندې کوم. تاسو کولی شئ غوږ کېږدئ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپېڅلی ژوند. موږ وویلې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ پیغمبر دی. دی په مکې ښار کې زیږېدلی دی. ده تل له ماشومانو سره ډېره مینه درلوده. یعنې کله چې ماشومان یې چیرېدل په هغو به ډېر مهربانه به وه هر چیرې چې به لیدل. او دی دا مو هم ولوستل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دی، وایي هغه کس چې په ماشومانو باندې شفقت نه لري او د لویانو درناوی نه کوي وایي هغه زموږ څخه نه دی. یعنې تاسو ګلالي ماشومان د خپل ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث کله چې اورئ هغه په خپل ژوند کې پلي کوئ. یعنې د ویلي وو چې تاسو باید لویانو ته احترام وساتئ. یعنې کله چې تاسو په کور کې یې، په ښوونځي کې یې، د خپل خپلوانو کور ته ځئ یا هم کوڅه کې له ماشومانو سره لوبې کوئ، تاسو هڅه وکئ هر کله چې هلته کوم لوی کس د خپل ځان نه لوی وینئ د هغه ته احترام کېږدئ او احترام یې وکړئ. دا لوست موږ ولوست او تاسو ته په دې لوست کې مې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یو بیت شعر هم راخیستی دی. تاسو کولی شئ دا واورئ. محمد د ګمراهانو رهنما دی، محمد د ګمراهانو رهنما دی، محمد دی د رنډو د لاس اچا. تاسو ګورئ دا شعر څومره ښایسته دی. زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه و. یعنې هغه کسان چې خدای مه کړه بدې لارې ته روان دي، زموږ پیغمبر هغوی ته رهنمایي کوي، هغوی ته لارښوونه کوي. موږ په درس کې هم ولوستل چې د قرآن عظیم شان کتاب هم په ده نازل شوی و او قرآن عظیم شان کتاب هم څه شوی و؟ د انسانانو د لارښوونې لپاره رالیږل شوی یا رهنمایي لپاره لیږل شوی دی، تر څو چې زموږ ګران پیغمبر موږ ته سمه لار وښیي، موږ د دوزخ له عذابو څخه وژغوري. راځو د همدې لوست، یعنې دغه لوست چې تاسو په تېر درسي ساعت کې ولوستو، د دې کې ځینې ستونزمنې کلمې دي، هغه مې تاسو ته دلته راوړي دي. تاسو کولی شئ هغه هم له یاده کړئ. هلې ځلې. هلې ځلې څه معنا؟ سعی و تلاش یا هڅه او کوښښ. هوسایی څه معنا؟ آرام، سوکالي هم آسودگی. دا درې کلمې مې تاسو ته راوړي. د درس څخه اضافه تاسو کولی شئ هغه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او له یاده کړئ. ګلالي ماشومانو، راځئ د دې لوست فعالیتو ته راځو. فعالیتونه یې کار کوو. دلته ویلي وایي تاسو په متن کې 4 داسې کلمې را پیدا کړئ چې د میم په توري پیل کیږي او بیا یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راځئ ګلالي ماشومانو، ستاسو سره مرسته کوم او دغه کلمې تاسو ته پیدا کوم چې په میم باندې پیل شوي. اول تاسو خپله پیدا کړئ. دلته متن کې وګورئ په دې کې کومه کلمې دي. له اول څخه پیل کړئ. حضرت اول میم شته؟ نه. محمد. آفرین. تاسو ګلالي ماشومان وایي چې د محمد په کلمه کې
لومړی توری څه دی؟ میم دی. کولی شئ دا په خپله کتابچې کې ولیکئ. یوه کلمه بل هم رازو په دې کې نشته. زموږ خوږ پیغمبر دی، په دې کې هم په لومړي کې میم نشته دی. او همدغسې رازو بل کلمې ته دی وایي د مکې په ښار کې زیږېدلی دی. دلته وګورئ مکې ښار. مکې دلته وګورئ په لومړی توری څه دی؟ میم دی. آفرین. دا هم تاسو کولی شئ په خپلې کتابچې کې ولیکئ چې د کې هم لومړی توری میم دی. رازو بیا هم دلته وګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا کلمه هم واخیسته د محمد. یو ځلې تاسو په کتابچو کې ولیکئ. یوه کلمه څه وه؟ محمد. دویمه کلمه هم وه مکې ښار. مکه کله چې ګورئ اولی میم دی. بیا رازو ماشومان. وایي له ماشومانو سره یې ډېره مینه درلوده. ماشومان دلته وګورئ لومړی توری څه دی؟ میم. آفرین. دا هم تاسو ولیکئ. څو کلمې شوې؟ 4 کلمې شوې. بیا رازو مینه. دلته وګورئ د مینې کلمې کې هم لومړی توری څه دی؟ میم دی. آفرین ګلالیو ماشومانو، تاسو ماشاءالله ډېر ښه لوست هم زده کړی دی او تورې هم اوس ښه پېژنئ، ځکه چې تاسو ټول د اوس ځان سره وایئ دا کلمې ماته ښکاره کوئ. نور په کومه کلمه کې؟ ډېر ښه. مهرباني. مهرباني دلته وګورئ میم راغلی په لومړي کې. مهرباني لومړی. دا څومه کلمه شوه؟ 5مه کلمه شوه. موږ. د موږ کلمه هم لومړی توری څه دی؟ میم دی. ګورئ بله کلمه نشته چې په لومړی کې توری یعنې لومړی توری میم وي. ګلالیو ماشومانو تاسو کولی شئ د محمد، مکې، همداسې ماشومان، مینه، مهربان، موږ دغه کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ، ځکه چې په لومړي فعالیت کې تاسو نه 4 کلمې غوښتي. خیر که تاسو کولی شئ د 4 څخه ډېرې ولیکئ ستونزه نشته. دا به لږ ښه شي چې تاسو فعالیت د کتاب څخه زیات وکړئ. رازو دلته بل فعالیت دی. وایي د ورکړل شوو تورو څخه کلمې جوړې کړئ چې دغه کار ما تاسو ته په لوست کې هم تکرار وکړ چې انشاءالله تاسو ته تمرین شوی. اوس دغه فعالیت تاسو کولی شئ په ډېر آسانه توګه کار وکړئ. دغه لومړی وګورئ میم، ه، میم، دال. دلته تاسو ته د مثال په ډول دلته لیکلی دی محمد، یعنې دغه لومړی برخه تاسو ته کار کړی دی. تاسو کولی شئ دغه خپله ولیکئ. دلته وګورئ پ، یا، غی، میم، ب، ر. د دې څخه کومه کلمه جوړیږي؟ آفرین ګلالي ماشومان وایي چې پیغمبر. تاسو کولی شئ دلته ولیکئ پیغمبر. ګلالي ماشومانو که تاسو چیرې غواړئ په کتاب کې ولیکئ، هیله کوم په پنسل یې ولیکئ. که چیرې غواړئ په کتابچې کې ولیکئ، ځکه چې ځینې زده کوونکي په خودکار په کتاب کې لیکي، دا کتاب هم بیا خرابیږي. دلته وګورئ عین، میم، لام. ما تاسو ته په فعالیت کې دغه کلمه کار وکړه. مخکې که ذهن کې وي ما په فعالیت کې دغه میم توری ورکړی نه وه، دا 2 توري مې ورکړي وو. تاسو کولی شئ اوس هماغه کلمه ذهن ته راوړئ. کومه کلمه وه؟ آفرین ګلالي ماشومان وایي چې هغه عمل وه. عین، میم، لام. څه کېدل؟ عمل. همدغسې رازو بیا هم بلې کلمې ته دا څه شوي دي؟ میم، یا، نون، ه. د دې څخه به کومه کلمه جوړه شي؟ سوچ وکړئ. آفرین د دې څخه مینه. میم، یا، نون، ه. کومه کلمه جوړیږي؟ مینه. زه به تاسو ته په ورق کې ولیکم چې ممکن تاسو ستونزه ولرئ. دلته وګورئ مینه. په دغه سره ولیکم چې تاسو ته ښه ښکاره شي واضح. مینه. وملیدل؟ ما ولیکله مینه. دا توري تاسو وګورئ په کتاب کې جدا جدا لیکلي وو. میم، یا، نون، ه. څه شول؟ مینه. تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې همدغه کلمه په منظم ډول توري وکاروئ او ولیکئ. بیا هم رازو د کتاب
همدغه فعالیت ته او بلې کلمې ته. وګورئ لږ څه دلته توري زیات دي. دال، ر، نون، الف، واو، یا. د تورو څخه کومه کلمه جوړیږي؟ آفرین، ګلالۍ ماشومانو ټول څه زده کړي دي. درناوی، دال، ر، نون، الف، واو، یا. تاسو وګورئ دا دال، ر، نون، الف، واو، یا. څه کېږي؟ درناوی. آفرین ګلالیو ماشومانو. بیا هم راځو بلې کلمې ته. تاسو وګورئ میم، ه د چشمه، ر، ب، الف، نون. تاسو سوچ وکړئ چې زه دلته به کومه کلمه ولیکم؟ د دې تورو څخه کومه کلمه جوړیږي؟ آفرین. تاسو ته اوس لیکمه. راسته مهربان، مهربان. تاسو وګورئ مهربان. دلته تاسو کولی شئ ولیکئ مهربان. او بل فعالیت هم چې دی دلته د دې لپاره چې مونږ یو ځای نه یو، زه له تاسو سره نه یم چې تاسو سره دغه فعالیت، خو تاسو کولی شئ په کور کې خپل دغه فعالیت کار وکړئ. وایي زده کوونکي دې د هغو صفاتو په هکله دې خبرې وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نیک عمل او له ماشومانو سره د مینې په هکله له لویانو څخه اورېدلي وو. یعنې تاسو هر هغه څه چې د لویانو څخه اورېدلي دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه په اړه کولی شئ خبرې وکړئ. ځینې نورې اضافي معلومات تاسو کولی شئ خپله میندو، پلارونو او یا هم خویندو ورونو څخه پوښتنه وکړئ تر څو چې ستاسو معلومات زیات شي. ګلالیو ماشومانو دا د نن ورځې لوست، خو مخکې له دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم راځو د کورنۍ دندې ته. وایي زده کوونکي دې د لوست د متن له مخې 3 کلمې پیدا کړي چې په یوه کلمه کې دال توری په سر او په بله کلمه کې په منځ او دریمه کلمه کې په پای کې راغلی وي. یعنې 3 کلمې پیدا کړئ چې په اوله کې دال وي، بیا په دویمه کې کلمه کې په دویمه برخه کې یعنې په منځ کې وي او په بل دریمه کلمه کې په آخر کې راغلی وي. سم شو؟ انشاءالله چې تاسو دا لوست زده کړئ. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو لویو بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.